زمونږ مسلمانانو عقیده هغه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین دی، آخري نبی دی، او دا اساسی او بنیادی عقیده ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعد بل نوی پیغمبر نوی نبی دنیا ته نه راځي، او حبیب صلی الله علیه وسلم څه د پاسه 200 احادیث مبارکو کې د عقیده بیان کړې ده، او د قرآن مجید د 100 نه زیاتو آیاتونو کې الله پاک د ختم نبوت بیان کړی دی. د یوې مسلې دپاره یو آیات او یو حدیث هم کافي و، چونکې د دې مسلې د اهمیت د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام څه د پاسه 200 احادیثو کې او الله جل شانه څه د پاسه 100 آیاتونو کې دا بنیادی عقیده بیانوي. نن په دې عقیدې باندې سیاسي سطح باندې حکومتي سطح باندې حملې شوي دي. زمون وزیر اعظم چې کله خلف اوچتولو د هغه په خوله باندې د خاتم النبیین لفظ نه راتلو، معززو چې د هغه پیروکار دا دعوه کوي چې زمونږ لیډر بغیر پرچې تقریر کوي، نور چې څومره لیډران دي هغې مخې ته پرچې ایښې وي او دې مونږ دې ځکه منو یو صفت پکې دام بیانوي چې یاره د په صفاتو کې یو صفت دا دی چې بغیر پرچې تقریر کوي، خو دکه فصیح اللسان سړي د خاتم النبیین لفظ په خوله باندې نه راوست. نن داسې نورو ځایونو کې چې کوم دی حکومتي سطح باندې په ختم نبوت باندې بارها د هغه خلکو سره چې کوم دی وعدې شوي چې زه اسمبلی کې راشم او سیاست کې راشم تاسو ته به حق در کومه، باقاعده مرزا مسرور له خپل هغه سیکرټري هغه ښځه لیږلې وه او هغه ته یې ویلي باقاعده هغه ریکارډ شته دی چې کله مونږ حکومت کې راشو تاسو ته بس تاسو حق در کوو. دی نه چا حق اخیستی دی؟ څه حق یې اخیستی دی؟ دا چې دا بدترین کافران په اسمبلی کې ثابت شوي دي، مطلب دا چې قانونا مو بیا تاسو مونږه بیا راولو بیا به مسلمان ګڼو، او دا اوس چې کوم دی نږدې وخت کې چې هلکه دی له اقلیت ورکو. اقلیت معزز اقلیت هغه چاله ورکولی کېږي چې هغې ځان کافر ګڼي. دا ظالمان موتا ته کافران وایي. د مرزا غلام قادیانی په کتابونو کې او د هغه منونکي دا خبره کوي چې کوم سړی مرزا قادیانی ملغون نبی نه مني وایي دا د ډمو بچي دي، او داسې عجیبه الفاظ چې نور دلته ویلی نه شم، او ما تاسو ته کافران وایي. او زمونږ حکومتي سطح باندې بیا راځي او هغه ویل لکه دی له اقلیت ورکوي. دی خو به اقلیت اله منلی کېږي چې دی خو ځان ته کافران ووایي که نه، ای خو ځان ته مسلمانان او موتا ته کافر وایي. نو معزز زمونږ ستاسو عقیده دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام آخري نبی دی، خاتم النبیین دی، او د نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر دنیا ته نوی نبی راتلونکی نشته. عیسی علیه السلام به راځي خو نوی نه دی، یا زوړ پیغمبر دی، هغه مخکنی پیغمبر دی. بعض ټیم کې دا قادیانیان اعتراض کوي، بعض خلکو به وایي چې لکه دا د ختم نبوت مسله زموږ په علاقو کې خو قادیانیان نشته، په دې ډاګوي سود کې شته دی. شکر دی زمونږ دا کلی ته خالی دی، داسې نور کلي شته دی، خو نن زمونږ دا نوجوان نسل لګیا دی سوشل میډیا باندې، موبایل کې لګیا دی، فیسبوک کې لګیا دی، او هغوی باقاعده د دې خبرې پرچارج کوي په دې کې، او دغه خلک چې کوم دی باقاعده خپل کسان مقرروي او د زمونږ نوجوان نسل چې کوم دی د هغې اعتقادات خرابوي. مونږ تاسو له علماو له کله چې داسې ختم نبوت پروګرام یې هغوی باقاعده دعوا اخلي چې لکه تاسو کم سے کم علماو له په میاشت کې یو ځل خطاب په ختم نبوت باندې او بیان په ختم نبوت پکار دی، او د دې باقاعده رسالې راځي هر مسلمان له پکار دی. دې کلي کې زه تقسیموم د ختم نبوت د لولاک رساله راځي میاشت کې او هفتوار هم راځي. مونږ ټول مسلمان له پکار چې هغه رساله یې ووالو، او دغه رساله اخیستل په دې کې ختم نبوت عقیدې سره ځان تړل دي. د دې قادیانیانو یوه رساله چاپ کېږي او هغې کې هر یو قادیاني یوه رساله نه لس رسالې اخلي، یوه ځان دپاره اخلي او 9 نورو مردارانو دپاره اخلي. نن مونږ تاسو زمونږ بعضې نوجوانان زه کله تقسیم کومه، بعضې وایي یاره ما سره ټیم نشته. نن مونږ دومره ناوزګاره شي یو
چې مونږ ته د یا الله جل شانه د دین د زده کولو دپاره ټیم نه میلاویږي، چې مونږ د الله جل شانه د حبیب صلی الله علیه وسلم باره کې څه زده کو، د دین باره کې څه زده کو، مونږ سره ټیم نشته. معزز ځان اوزګارول پکار دی، ورځ هم الله اوزګار کړي. د هغه اوزګار الله مخکې ځان لږ دین ته مزګار کو، د الله کتاب ته ځان اوزګار کو، خپل عقیدې زده کولو ته ځان اوزګار کو. یو مرګره جیل ته تللی چې جیل نه راغوی مونږ ته یو کافر یو ځل جیل کیو، مونږ سره یو کافر هم کافر راته کلمې ووایه، ته مسلمان یې که نه ستاسو شپږ کلمې دي. نن زموږ مسلمانانو ته پته هم شته، یو ځای کې مرګري خبره کړې ما شپږ کلمې وه، ده پکې نوی دین راوایستو، کلمه یوه ده او دی وایي شپږ کلمې دي. نو مونږ ته پته هم نشته چې څو دي. هغه کافر راته وایي چې ته تاسو کلمې ووایئ، وایي هغه کافر له زموږ شپږ واړه کلمې ورتلي. نن ته یو مسلمان ته وایي ایمان مفصل ووایه، د ایمان مفصل هم نه پیژني، ایمان مجمل ووایه، ایمان مجمل هم مسلمان نه پیژني. یو کافر راځي او زموږ د دین د خبرو نه ځان خبروي، خو موږ نن اوزګار نه یو. معزز ځان اوزګارول پکار دی. زمونږ هغه مېلمه م راغلی عن قریب به ستاسو مخې ته راشي، دا خبره مې ځکه اوږده که چې هغې له دننه دي. نو معززو لغون د دین سره نسبت پکار دی، تعلق پکار دی. مونږ تاسو مسلمانان یو، ځان ته د مسلمانۍ لیبل لګو، پکار دی چې مسلمانۍ زده کو. ښه د مسلمانۍ معنی څه ده او د مسلمانۍ مقصد څه دی، ځان پې پوه کړو. نن مونږ تاسو وګورو په محله کې د مونږ نه محله په مخه مو اغوستي، محله کې رانه خلک تنګ دي. 15 وخت جمعات کې خو ناست یو، خو محله مو په مخه باندې اغوستې ده. د محلې خیال ساتل دا د مسلمانۍ حصه ده. مونږ تاسو راځو مونځ کوو، خو بعضې مقتدیانو نه امام تنګي. معززو دین زده کو، مونږ تاسو قرآن زده کو، اخلاق زده کو، دین سره نسبت پیدا کو، د الله جل شانه د دین قدر کو. ما تاسو ته ابتدا کې یو آیات کریمه ویلو، قل بفضل الله و برحمته، چې دا د الله فضل دی. بل آیات کریمه دی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، چې دین ته الله پاک خپل فضل هم وایي او نعمت هم وایي. مونږ تاسو د دې فضل د الله او د نعمت د الله قدر په زړه کې راولو. ما سره څومره قدر دی د الله جل شانه د دې فضل د رحمت او د الله د نعمت، ما کې څومره قدر دی. بعض ټایم کې د باراني خلک د دین باره کې ګستاخیان یو کې قرآن څوک سیزي د نبی علیه السلام په شان کې د اوس ګستاخي شوي وه. مرګرو ته مې عرض کولو دا زموږ ستاسو د مسلمانانو د نااهلۍ د وجې نه چې نن مسلمان په خپله د نبی علیه السلام په سنتو باندې چاړه راکاږي. مسلمان ته د یهودي په شان شکل جوړولو باندې ځان بدي نه ښکاري او د مسلمانۍ په شکل باندې و د ځان بدي ښکاري، ځکه هغه هم راپاسي او د نبی علیه السلام په شان کې